په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او ستاسو د دې پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. له ماشوم سره زور زیاتی یا له ماشوم سره ظلم کول یوازې د هغه وهل ټکول یا نه دي یا هغه تحقیرول نه دي. د ماشوم پوښتنو ته ځواب نه ورکول، ماشوم له تعلیمه محرومول، د ماشوم هغه حقوق ورنه اخیستل چې ماشوم یې لري، دا ټول له ماشوم سره زور زیاتی بلل کېږي. دقیقاً د ماشوم د نورو په مخ کې بالخصوص یا د نورو ماشومانو په مخ کې ماشوم تحقیرول بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې ډېر شته. مثلا که ماشوم نور وخت که غلطي کوي خو خیر، که چېرته کوم وخت میلمه راځي او هغه کوم غلطي کوي بیا په هغه باندې ډېر فشار د کورنۍ له طرفه راځي چې هغه د میلمه مخکې تحقیریږي، چې مثلا ماشوم ته ویل کېږي ادب نه لري یا هېڅ کار د ټول ژوند کې سم نه ده کړی او همیشه ته غلطي کوي. ګوره دغه هغه کلمات دي چې دا د ماشوم په ذهن کې تر ابدي پاتې کېږي. او کله چې یو ماشوم د یو میلمه مخکې مثلا د مشرانو مخکې یو ماشوم موږ تحقیر که هغه غلطي وکړه تحقیر وکړه، دا به هېڅ وخت جرأت نه کوي چې مشرانو مخکې اول خو راشي. که بیا دا هم شي دا به ډېر کم جرأته وي او خبرې به نشي کولی یا هغه خپل حق چې د هغه به هېڅ وخت دغه ماشوم ونه غواړي. نو دغه د ماشوم رټل، د ماشوم ټکول د هغه په غلطۍ باندې بدون نه دی چې موږ هغه ماشوم پوه کړو چې مثلا دغه غلطۍ دې دغسې وزویه، بیا دغسې مه کوه یا دغسې اصلاح کړه او ته اوس ماشوم یې او ته باید هم غلطي وکړې. زه له تا چې دا توقع نه لرم چې ته باید ټول هغه کارونه چې ترسره کوي زما غوندې سم وکړې یا د مشر ورور غوندې ټول کارونه دې سم وکړې، تر څو چې یو ماشوم څو ځلې ونولېږي هغه طبعا چې په لاره تګ به نه زده کوي. نو دغلته د مور او پلار ډېره حوصله پکار ده چې مثلا ماشوم تحقیر نه کړي، ویې نه وهي، ویې نه ډبوي، که دغه په ماشوم ډېرې بدې اغېزې لري. مثلا ماشوم بې جرأته کوي، ماشوم ته افسردګي باندې اخته کېږي، دغه ماشوم په ځان کې یو عقدهمن شخصیت راځي چې مثلا دا به همیشه غوسه کېږي، دا به په شیزوفرنیا اخته کېږي، دا به یو مانیا لرونکی شخصیت وي. دغه د ټولو مسایلو زما په اند څنګه چې فروید وایي، زیګموند فروید وایي چې د اکثریت رواني ناروغیو ریشه زموږ په ماشومتوب کې ده، په هماغه 15 کلنۍ کې په موږ کې عقدې شوي دي او ریشه یې عمل ته باید ولټوو. نو دغه 15 کاله تقریبا که له ماشوم سره ښه برخورد وشي، اصولي برخورد وشي، هغه تحقیر نشي. دغه تحقیرول تر هر څه زیات په ماشوم بد اغېزه لري. داسې هم نه وایم چې ماشوم دې همیشه یعنی تشویق شي، نه، همیشه د ماشوم تشویقول او هغه ته د هغه غلطي نه بیانول دا هم یو نازېدلی شخصیت راځي. دا هم په راتلونکي کې یو بې جرأته شخصیت ده او هغه ماشوم چې تحقیر شوی ده هغه هم بې جرأته شخصیت ده. ماشوم ته باید د هغه غلطي په منطقي ډول ورته وښودل شي چې مثلا ستا غلطي دا ده او دغسې یې ته اصلاح کولی شي. نو ګوره زموږ ټولنه کې چې نن سبا رشوت اخیستل کېږي، قتل کېږي، غلا کېږي، فساد کېږي، دغه ټول اول ماشومانو چې دا روزل شوي دي او دغه عقدې یې مور او پلار پکې جوړې کړي دي. که مور او پلار یې پکې نه دي جوړې کړي، یو ملګري یې پکې جوړ کړي، د کور یو بل غړي یې جوړې کړي، دا عقدې دي چې دوی اخیستې دي. ګوره ټول اشرف مخلوقات یو او که څوک سم وروزل شي، کومه عقده په زړه کې ونه لري، فکر نه کوم چې هغه د چا وژلو کوشش وکړي یا د غلا کولو یا د فساد یا د یو چا حق اخیستل. څه باندې دغه ټولو مسایلو ریشه که وګورو او حقیقت ته راشو، په علمي بڼه یې وڅېړو، د ټولو بدبختیو او ناخوالو دغه ریشه په ماشومتوب کې ده. بلکل ډېرې لارې چارې شته. ګوره دا نن ځینې ټولنې چې په مخ دي او په مخ تللې دي دغو په بل څه نه په ماشوم کار کړی ده. له هر څه نه زیات که یو ټولنه غواړي چې په مخ لاړه شي یا پرمختګ وکړي نو هغه ټولنه باید په ماشوم کار وکړي او ټوله سرمایه ګذاري چې زما په اند راځي دغه د په ماشوم باندې سرمایه ګذاري وکړي. بله خبر دا ده چې زموږ ټولنه کې مور او پلار بې سواده دي. نو دغه رسنۍ ډېر کومک ورسره کولی شي چې مثلا د ماشوم روزنې په اړه دوی ته ځینې خپرونې وړاندې کړي، هغه مور او پلار چې بې سواده دي. بل اکثریت ټولنې د موږ نام خدا اوس په هر کور کې یو باسواد لرو. که ټول نه دي باسواد، یو نفر یو کس په کور کې باسواده ده، او که ټول میډیا ته لاسرسی نه لري یو کس یې حتما لري. نو که دغه د نورو سره په کور کې همکاري وکړي، دغه معلومات ورته ورسوي، دا به ډېر ښه. بل د موږ تحصیل کرده قشر ده چې دغه متاسفانه ماشوم صحیح هغه د اصولي ماشوم چې باید څنګه وروزل شي هغه صحیح نه روزي. که دغه د باردارۍ په دوران کې د ماشوم روزنې څو کتابونه مطالعه کړي، د دې په ځای چې په نورو مسایلو ځان مصروفوي
دنیاوي یا نورو مسایلو ته وخت ورکوي که مور او پلار د ماشوم د روزنې په اړه څو کتابونه مطالعه کړي چې دا ماشوم موږ څنګه وروزو، څنګه باید مثلا کله چې ماشوم غلطي وکړه باید څنګه وکړو، څنګه چې ونه کړه څنګه وکړو، څه وخت یې تنبیه کړو، څه وخت یې تشویق کړو. دغه مسایل که د مور او پلار زده وي نو فکر نه کوم چې هغه به غلط وروزي یا بد به یې وروزي او یو ناسالمه شخصیت به ټولنې ته وړاندې کړي. په ټوله کې باید سرمایه ګذاري دولت په مور او پلار وکړي چې د هغه ایډیا ور بدله کړي، هغه خپلې عقدې چې دوی اخیستې په ماشومتوب کې نه باید په ماشومانو تخلیه شي. میډیا ډېر زیات کومک کولی شي په خپله مور او پلار هغه چې تحصیل کرده قشر دی باید ګوره زموږ تحصیل کرده قشر د مثلا حقوق ویلی یا انجینري ویلی ده خو بدبختانه او متاسفانه په دې نه پوهېږي چې زه باید د خپل اولاد څنګه وروزم او دې داسې ضرورت هم نه احساسوي، وایي چې دا خو زما مسلک نه ده، دا خو زما فیلډ نه ده، چې هر چا فیلډ ده نو دغه د هغه کتابونه دې ولولي. چې هر څوک د دې جرأت کوي چې زه باید یو ماشوم نړۍ ته راوړم نو د هغه د روزلو طریقې هم باید زده کړي، ځکه چې لومړنی مرکز د ماشوم د روزلو لپاره د هماغه کورنۍ ده. بیا اجتماع ته وځي ماشوم، که دلته کورنۍ کې او په لومړي سم کې ماشوم ښه روزل شوی وي، هغه د ژوند کولو اصول ورته زده وي، بیا دغه اجتماع دومره تاثیر پرې نشي کولی مثلا د ملګري مور او پلار واوسي طبعا چې اجتماع به هغه دونه نه کړي اغېزمن، او که هر څوک چې څنګه وي هماغسې ملګري به ځان ته انتخابوي. که مور او پلار یې سم وي نو دی به هم ځان ته سم او سالم ملګري انتخابوي. په مور او پلار سرمایه ګذاري کول، په لومړي سم سرمایه ګذاري کول، کورنۍ کې کور کې ورسره سم چلند له ماشوم سره دا په ماشوم ډېر تاثیر لري او ښه شخصیت. همچنان له تاسو